د نن ورځې تازه او مهم خبر ته ښه راغلاست. د ملکي خدمتونو ښځینه کارکوونکې وایي طالبانو یې بستونه له منځه وړي دي. طالبانو پخوا ویلي وو چې د ښځو د کار او زده کړو د حقونو په اړه د پرېکړې له امله اسلامي شرایط پکار دي او باید د علماو شورا پرېکړه وکړي چې د دې شورا د دایرو په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان په اړه تازه او بد خبر دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به وي ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ملکي خدمتونو ښځینه کارکوونکې وایي طالبانو بستونه له منځه وړي دي. د ملکي خدمتونو اداري ښځې کارکوونکو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په ادارو کې د ملکي خدمتونو اداري ښځینه کارکوونکو اجماع په نوم په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال د طالبانو له حکومته د کار د حق غوښتنه وکړه. د دغه ناستې تنظیمونکي وایي د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په خدماتي ادارو کې د ښځینه کارکوونکو بستونه له منځه وړي. ښځسته الهام چې د دغې ناستې له تنظیمونکو ده نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی ملاتړ وکړي. هغې ازادي راډیو ته وویل هغه ښځې چې د ملکي خدمتونو ادارو برخو کې کار کوه هغه ښځې دي ډېری آزادو سالیو له لارې دندو ته راغلې وي که نه دوی ونه شي کړی دندو ته دوام ورکړي. د ملکي خدماتو کاري ځواک له منځه ځي.